بسم الله الرحمن الرحیم. د میدان وردګو ملي راډیو ډیرو درنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر، ستړي مشئ. د نن ورځې لنډو او مهمو خبرونو ته مو زه فهیم الله افغان هرکلی کوم. د میدان وردګو ولایت پوهنې ریاست د یوې موسسې په همکارۍ د دغه ولایت ټولو ولسوالیو اړوند ښوونځیو ښوونکو او زده کوونکو ته د قرطاسي او درسي کتابونو د ویش لړۍ پیل کړه. مسؤلین وایي چې ترڅنګ د ښه درسي چاپیریال رامنځته کولو لپاره ښوونځیو ته 10 خیمې هم ویشلې دي. د اطلاعات او کلتور وزارت د خپرونو چارو مرستیال مولوي حیات الله مهاجر فراهي وایي د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله لخوا پر هغه کتابونو چې افغانستان کې دننه چاپیږي مالیه معاف شوه. د ښاغلي فراهي په وینا هغه کتابونه چې له بهر راواردیږي مالیه 50% کمه شوې ده. تیره ورځ شنبه د چنګاښ 21 له ایران څخه 20,250 کډوال د اسلام قلعه او ورېښمو له لارې هیواد ته راستانه شول. دغه راز په دې موده کې له پاکستان څخه 415 افغان کډوال د تورخم، سپین بولدک او انګورو اډې یعنې ډیورنډ فرضي کرښې له لارې افغانستان ته راستانه شول. اسلام آباد کې د افغانستان اسلامي امارت سفیر مولوي سردار احمد شکیب د خیبر پښتونخوا ایالت له اعلی وزیر علي امین ګڼ راپور سره وکتل. په دې کتنه کې دواړو لوریو پر دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت، د افغان کډوالو او خلکو ترمنځ په تګ راتګ خبرې کړي دي. د پوهنې وزارت د سواد زده کړې ریاست او زندانونو چارو د سمون ادارې ترمنځ د همکارۍ هوکړلیک لاسلیک شو. د دې هوکړې له مخې به هیواد کې 2391 زندانیانو ته د سواد زده کړې زمینه برابره شي. درنو اوریدونکو، زموږ د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه همدومره وو چې درته مو وړاندې کړل. تر بیا ښې چارې.